د بلال حبشي نه چا تپوس وکړو چې په اولني نظر کې پیغمبر څنګه ولیدو وایي زه خو غلام سړی وم ظلم زور زیاتې خدمت ما سره چېرته د ملاقات ټایم و چې زه د چا سره ملاقات وکړم دا د ابی بن خلف غلام و یو ورځ مې سخته تبه وه او مالک راته میچن حواله که او په بورو بورو جوار یې راته کېښودل چې دا به وړه کې وی لګیا شوم وی اخر مې تبه ډېره زیاته شوه تکلیف راته زیات شو نو وی څادر مې راواغوستو سملاستم خو چې مالک رالې او میچن ته یې وکتل چې میچن همداسې لا پرته ده ولاړه ده وی راپسې رالې د خوب نه یې په زوره راپاڅولم او کپړې رانه لرې کې کمیس یې لرې او د شپې په یخنۍ کې چې کومه دی زه په هغه میچن ته ودرولم او ټوله شپې راباندې هغه میچن وکړله وی میچن مې کوله وی په دغه حالاتو کې یو سړي دروازه وټکوله وی ما چې دروازه کولاو که نو یو روحاني شخصیت ولاړ دی مخې ته روحاني شخصیت دی سپین روحاني سنجیده باوقاره وی ما ورته وی چې څوک یې چا سره دې کار دی چې ستا د مالک سره مې کار دی چې زما حالت ته وکتل نو داسې خفه شان شو چې دا ولې ستا حالت داسې ولې دی ما ورته چې پرېږده مړه زموږ د غلامانو څوک تپوس کوي که په ما ښه تېرېږي که په بد تېرېږي په زما باندې څوک څه کوي زما د حالت نه څوک څه خبرېږي ته لا زما تپوس هم وکړي ما وله لاره ورکړه چې هغه مالک مې هلته دی ورشه وی مالک سره میلاو شو یو واپس روان شو د دروازې نه چې وتو ما ورپسې بیا غږ وکړو چې وګوره ودې کتل ما وی که نه چې د غلام د تکلیف د چا سره څه خیال دی وګوره ته م روان یې داسې زما دې څه تپوس وکړو وی هغه سر ښکته کړی ووتو روان شو هېڅ یې ونه وي په ما خو سخته وه تکلیف و لګیا وم هغه کار خدمت مې کولو وی سبا له بیا یو د سړي دروازه وټکوله وی چې دروازه مې کولاو کوم هغه روحاني شخصیت ولاړ دی په یو لاس کې ورسره پې دي په یو لاس کې ورسره کجوري دي یو ما له یې راکړه چې هو دا کجوري مو خو را دا ښودم اوس که ته بیمار یې کمزوری شوی چې وجود ته دې لږ څه میلاو شي طاقت میلاو شي وی ما هغه وسکل بل سبا له بیا راغې دروازې وټکوله بیا ورسره پې دي او کجوري دي ما دا وکړل هغې یې راکړل وي زما تبه وي ما ته وي چې آرام وکړه وی ما ورته زه څنګه آرام کولی شم زما نه میچن غواړي مالک زما نه وړه غواړي زما نه جوار میده کول غواړي هغه وی ته آرام وکړه هغه ذمواري زما ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام د یو معمولي غلام دپاره هغه څه شی کوي راځي ټوله شپه هغه میچن تاوی راتاوی د یو معمولي غلام دپاره پیغمبر علیه الصلاة والسلام همدغه ټیم کې بلال رضی الله تعالی عنه په زړه کې چې کومه دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مینه محبت پیدا شو بلال تور حبشي غلام دی یو کمزوري خاندان سره تعلق لري نو شاعر وایي که بلال پتا مین شو نو ستا حسن ستا دلیل دی که بلال پتا مینېږي نو ستا حسن ستا دلیل دی په بلال چې ته مین شې دی کې لویه فلسفه ده هغه یو کمزوری غلام دی او دغه کمزوري غلام دپاره پیغمبر اسلام ټوله شپه میچن تاوی خو چې کله د توحید آواز ورشو په مکه مکرمه کې نو دغه ټیم کې بلال حبشي اول راپاسي او د احد چغې ولګوله ابی بن خلف چې د مکې په ظالمانو کې د هغه نوم یادېږي دا یې راونیولو سخته ګرمۍ کې په شګه باندې یې سملولو او یو غټه ګټه یې وله په دې سینه باندې کېښوده چې حرکت ونه کړي بلال حبشي رضی الله تعالی عنه لاندې چې کوم دی په شګه کې لوغړېږي توغړېږي او د خولې نه صرف یو اواز راوځي احد 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 دغه ټایم کې د احد دا چغه داسې لګولو که نه دا د توحید چغه وه د یووالي چغه وه او دا د غیرت چغه وه رایح کولو رایح کو په شګو کې په لارو کوڅو کې یې راغو خو لیکن د بلال حبشي رضی الله تعالی عنه زړه ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او د الله مینه دومره کوزه شوې ده چې هغه په دغه تکلیفونو باندې پروا هم نشته دی